رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره دا الله پیغمبر ته یو نوې کس مسلمان شوی دی او دومره په بهادرۍ سره جنگيږي چې د کافرو په سپونو کې غوغا جوړه کړې ده په بهادرۍ سره جنگيږي خو مونږ یې پیژنو نه شونې تړلې چرته نه بس مسلمان شوی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی کم دی دا الله پیغمبر دغه په دې کافرو په دې سب کې ورننه وته دی لږ ټیم تیر نو چې واپس وروته چې واپس وروته دا عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وی دا الله پیغمبر هغه دی روت دغه دی نبی صلی الله علیه وسلم په تماشا شو او سعد رضی الله تعالی د یو کافر سره ورلاندې وته هغه په گزار کو دی په گزار کوي هغه په گزار کو دی په گزار کوي خو چې سعد رضی الله تعالی عنه دا لاس اوچت کو دا تورې چلوله نو د دې لاس نه دا صادر لري شو داسې دا ماړو مټې ټول ښکاره شوې دا مټه ښکاره شوله نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی اظنه سعدا زه په د سعد ګمان کوم دا تک تور لاس چې دی نو دا ما ته سعد لاس ښکاري خو دې خو ما بازار ته لېږلی و چې ته ځان له د واده سامان واخله دې دلته څه ګوري هر حال وي دا ما ته سعد ښکاري نو شون خو یې پټو دی د کافر سره لاندې وتې هغه پې ګزار کوي دی پې ګزار کوي هغه پې ګزار کوي دی پې ګزار کوي اخر دا چې د کافر هغه پې زورور شو د سعد رضی الله تعالی باندې ګزار وکړو او دی او د اس نه ښکته راتاو کړو ښکته راتاو شو نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل وی سعد ولګېدو ورمنډه کړه ورمنډه کړه لاړو دی په دې غېږ کې روچت کو په دې غېږ کې روچت کو او د مخ نه ورله دا نقاب وسپړدو نو د سعد رضی الله تعالی عنہ دا تور مخ ښکاره شو هغه سعد رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل سعده کومه لېږلی وي بازار ته چې ځان له د واده سامان واخله دی په وینو کې لړلی دی د وینو سور پروت دی په خاورو کې ارغښتی دی نبی علیه السلام دا سر په دې خپل غېږ کې ونیو او دا وینې او دا خاورې ته د ویښتو نه داسې څنډي په دغه ټایم کې د سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د الله پیغمبره اب الله ځان تفریدي اب جنت ځان تفریدي اب د جنت خوري ځان تفریدي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په جړا شو هي سعده تا به الله هم ځان تفریدي تا به جنت هم ځان تفریدي تا به د جنت خوري هم ځان تفریدي نبی علیہ السلام په جړا شو او بیا مخ بل طرف ته واړو په خندا شو په خندا څو صحابه تپوس کوي د الله پیغمبره ول دی وجړل او وروسته مخ بل طرف ته واړه ودې خندل وي دا ولې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایل وی د چې دا وویل چې ما به د جنت خوري ځان تفریدي وی د جنت یو حوره را روانه وه او په جام کې اوبه د جنت راغستې وي دله یې راوړې خو زمانه شرمېدنه سیټ ته ولاړه وه راتلې نه شوه وی ما دا وخندل ځکه چې ما ته مخ بل طرف ته واړو چې دا دله اوبه راوړي وی چې هغه دله را رسېده نو سعد تږې د دنیا نه تللی و سعد سا ورکړی و سعد تږې